او بےهوده قومه پس پوهېږئ که نه ملا د لدیله نه ده ټپولې چې ته زما ډېر خوښېږي نه لکه یو ملا ته مې وی چې هلکه خبره واوره دا جنازه دی چې وکړه دا خو ډېر لوی ارامي و ما ته ویل ارامي و نو ما د کومه داسې په اودس کې جنازه کړې تاسو ما د کومه داسې په اودس کې جنازه کړې ده خو لسو لوټې د جیبه ویستوې زمونږ دې سره کارو د درد پیل په خدای کوره مران کور ملا هم خړ شو تاسو به واه 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 ملا هم خړ واه 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 خو دې خله ټپکه واه 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 او دا وویل چې ملا هم خړ شو دا هغه خلک وایي لکه هغه په ابټاباد کې چې ولاړ دی خدای دې هغه کامیاب کی ډېره مزه به وکړي ځکه چې نه د سړو نه پوره شو نه د ښځو نه پوره شوه اوس خبره د اجراګانو راله دی خوا وګورئ ما ته وګورئ یعنی مونږه په داسې دله ملک کې اوسېږو چې په حکومت کې دام اجازت شته چې اجرالم ټیکټ ملاوېدی شي مونږ په داسې ملک کې اوسېږو مونږه په اریپور جیل کې وو نو جلیا خان د خدای وبخښي د باچا خان خوری و مونږ سره جیل کې ستاسو د دې ثوابه دو درې باره کما سره و په سن 73 کې خو بیا مې یو مو نه کتو چې مړه دي که ژوندي دي خدای خبر نو یو سړی په جیل کې وی چې مولانا صاحب زه چې د جیل نه وځم نو په پاکستان کې به نه اوسېږم په پټي کې به کوټه جوړم پکې به اوسېږم نو جلیا خان ما پسې راغی وی راشه که نه دا وی داسې د حکومت ته چې دا د خدای قمقلم جیل ته راوستی دی یعنی ده ته پټی د پاکستان نه بار ښکاري نو مونږ په داسې دله ملک کې اوسېږو چې اجرا ته م اجازت د منبرۍ ملاو شوی دی اجرا م الیکشن لړاولی شي دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي ټلیفون نمبر دی 255 دا اوس د لاټین زمانه ده خدای ورک کا چې ورک شي چرته عقل هم در کې شته که نشته دا د لاټین زمانه ده دا خو د راډ زمانه ده دا خو د بلپونو زمانه ده دا خو د فلش زمانه ده ته به همغسې پټي کې په ډیران غول کې دله خو دی د ولاړې ځان له غلخاني د ناستې ځان لئ د پروتې ځان لئ د دې کور کې راشه چې درته وښیم بېادبي دې معافي اوس خولې لراله د دوی په کور کې په ټټۍ کې 2 قسمه د اوبو پریشرې لګېدلې دي 2 قسمه یو قسم دا دی چې هغه او دسمات یې وکړي نو په هغې کې به اوبه را چالو شي نو دا ځای به درته په خپله ووینځي ته به لاس نه وروړې دویم قسم دا دی چې هغه به بیا بند کړي نو هوا به چالو شي بیا به درته وچکي نو ستا دا خانه خو دې په باد وچیږي او مونږ به همغسې په پټو کې کاڼي ځان پورې موږ شریف په پاکستان کې هغه چاته وایي چې هغه اول نمبر بدماشي شرابي وي زناکار وي خزه او لونه بربندې ګرځي او شاملات نن هغه خلقو ته معززین او شریفان ویلی شي تا ما چې یو دا پټکی والا یا پرتوګ والا یا دا لوی کمیس دا وی شیخان میخان
مونږ سره هلته کلي کې یو دی وایي دا شیخان میخان مال دا خانان مانان خانان مانان ارباپان مرباپان دا څه دي تاسو خیال راغی تاسو د هلکانو کمیسم دې ځای کې څنګه دی هلکه دا دې ځای کې دی ولې تنګ کړی وایي چې دا رستو ډاکخانه مې ښکاري په داسې شرمېدلې بلکې اوسېږو او داسې شرمېدلی قوم دی نو ما ته وګورئ زه په دې ملک کې داسې نظام غواړم داسې نظام چې آډر وکم چې کم نه یي د چا ګیره کله که سر به ترې غوڅوم کم نه یي کم هلک له د ښځو غوندې ویښته جوړ که نه یي مرداروم او دا هلک به د ځان تماشه وکړي ښځه که چا بار بربنډه په سړک ولیده چا وینیسه یو ویې تختوه چې یوه ښځه په چا وتښتو کرانه ښځه بار راووته دا مخ مې تور کړي راوګرځي په ایمان یې وایي اوس خو ښځې میړی له اوده پروت دي چې دې لپسټک کړی او صاحبه څه چل دی بټوه یې ملا په لاس تاسو ښځو له بټوې هم اخیستي دي زمونږ ښځې بټوې ګرځي دا چل پښتو مه وایئ لنګونه ووهئ دا شرمېدلی ملک او شرمېدلی قوم دی من خو داسې په قهر اخته یو که نه چې هدیرې له لاړ شوم چې سپېره مړی چېرته شیخ میخ مړي نو آمن رسول دعا کوي ګرمي ده او چې غوړي او سربي خلوانه سخوندري کله آیات کرسی باندې لوټه دمو سپېګمو ته کله سورت یاسین شروع کله پکې دا شیخان आवाज کی نه صفه کوي وکي الکه صفونه وشماري ګیره دې کله شخو غلې ودرېګه کور دې وران شکن کور دې د میردین جمعات شخو غلې ودرېګه نه کوي اتکه الکه هوا تپکه د کم ځای نه راځي عزیزانو ارسه ټینګې دا آسان دي او دې ټینګې د ګران دي دا ګوتې لګې د سې کوي ټولو کوي ټول اوګي دې ټینګې د ارسه ټینګې دا آسان او دې ټینګې د ګران تیرې جمعې شپه باندې د شپې تر 12:01 بجې پورې دې قومي سیارونه کتلیو بلو پرنټونه کتلیو ها زمانہ مم ناغستا او د شپې بلو پرنټونو وی سیارونو تناستوي نو پسلور بجې یو غلچ درکو چې غلچ دلا درکو نو هر سړی د کټ نټو کو اغه رامیان چې په عمر کې د الله نوم نالي هغه باندې به اختیار خدای خپل نام واغستا کنه په عمر کې به جمعات کې نه ګورې دا لار پورې بټو کې مسخره کوي آیم په سلور بجې را پاسول هغه پلیت خزې چې د شپې په 1 بجې د سنمان تلې هغه مې مولي دي چې میدان ته راوته ما ته وی مولوی صاحب کې برسي یا الله خیر یا الله لکه مې خیال کولو چې خال مې د کونډې په مخولید خال مې د کونډې په مخولید جونه د خواري شي چې ډېر نګدي خالونه نن مې هغه پلیت او مردار هم د کور مخې ته په میدان کې هغه په یا الله خیر باندې ولیدې به اختیار در باندې خپل نام واغسته کنه بیا در خپل زور خود قوت در تو خود طاقت در تو خود ا غډېدې در تو خود چاته سوچاته غډېدې
راشي ما در باندې کوټه وګرځولا اوس خدای هغه تا بچ کی تا د اخلاص کی نبیا دې ملکم دمرا مبارک دی چې 300 کورونه غورځېدلې دي نو بین الاقوام ته اپیل وکړو چاله کمبل او خیمه راولېږئ مونږ سره خو څه نشته تاسو سره څه ځکه نشته چې هر څه تاسو نه پالتو کېږي